سلامونه یارانو که څه چې په دې موضوعاتو باندې خبرې کول زما دپاره بلا ډېرې مسلې هم جوړوي خو د خاورې د یو بچي په حیث باندې بیا هم زه اخلاقي طور ځان قرضدار یې ګڼم چې په دې خبره وکړم. تاسو دا ویډیو وګورئ چې کله کوم ویډیو کې زموږ یو MP صاحب زموږ د یو شهري سره یا د خپل یو ووټر سره خراب او بد رویه کوي بیا ورباندې خبره کوم. تاسو زموږ مشران یاست څلور کاله منځ کې تېر شو پنځم کال را روان دی دا څلور کاله مړ وې چې زه دلته راځم او زه دلته دا خبره دا واده مې درسره کړې وه دا واده مې درسره کړې وه کور ته نه زه به ودرېد ما کور ته زر نه دلته په مخه دلته راځي ځه رکشه د بغض او حسد نه ډکه یو کس به راپاڅېږي مهرباني ویډیو مو کته زما بدنصیبي دا ده چې زه به خامخا یعنی دا زموږ زورۍ دا خبرې دا زموږ مشران دي زموږ د پلار د مرکز دی دغه سلطان ماما دی یا سلطان لالا دی د باجوړ یو شهري دی ووټر دی. اول خو زه د دې خبرې قایل نه یم honestly speaking د ایماندارۍ خبره ده دا کومه چې زه د دې خبرې په حق کې نه یم چې ما چاله ووټ ورکړم ما څوک MPA که ما MNA که خامخا دې زما کلي ته راځي ګنې او دا پاسبل هم نه ده هیومنلی څلور یا پنځه کاله دي نو هر کلي ته هر ووټر ته هغه نشي رسېدی هرې جنازې فاتحې ته هم هغه نشي رسېدی دا زه په خپل ځای باندې منم او زه د دغه خلکو هغه معذورت هم منم او د دغه خلکو هغه مجبورۍ هم منم. خو که یو څوک ګیله وکړي نو بیا هغه دومره په بې شرمۍ باندې رټل بیا ته هغه ته دومره سپکې سپورې ویل هغه له دیکې ورکول او هغه داسې یعنې بېعزتي چې ته مړ نه نو لکه ما به زه به راغلی وی خو که ته مړ وې نو اټس ریلی شیمفول لکه دا ډېره زیاته شرمناکه خبره ده. که څه چې د هغه ګیله حق وه او ګیلې حق نه وه پرس کو چا په سازش هم رالېږلی او تاسو وایئ چې تعصب خورئ دغه قابل قدر معزز MPA هر څوک زموږ دپاره قابل احترام دی دې تعصب هم دې بوډا خوروو نو د دې قطعا دا مطلب نه دی هغه له غاړه ورکول دي هغه ته چې بابا منم خپله کمزوري خپله غلطي منم خپل زیاتی مې کړی په کار ده چې راځم اگر چې ما مخکې ووي چې لازمه نه ده چې هر سړی د هر ځای ته ورسي خو زمونږ څه حقدار دي زمونږ د پښتون سیاست هم د پښتونولۍ نه او د ناستې نه د حجرې نه د ډبې نه د غم او د ښادۍ نه تاویږي خلک خامخا غواړي که چاله د کار وم نه که هغه وایي چې خیر دی خو چې ته د هغه په غم کې تپوس ته لاړ شي په ټلیفون یې تپوس وکړې د بیمار تپوس یې وکړې ښادۍ کې حاضري وکړې نو زمونږ خلک دغه قدرونو ته خوشحالېږي دغه اقدارو ته خوشحالېږي دغه راه رسم ته خوشحالېږي د سماجي او ټولنیز بندونه یا دغه بانډز ته خوشحالېږي دغه تړون ته خوشحالېږي کارونه قانونسازیانې ډیولپمنټ کار پروجیکټس راوړل یا کول نه کول هغه وروسته خبرې دي که څه چې دوی پرایم ذمواري هم دغه ده چې قانونسازي وکړي یا ډیولپمنټ لپاره کار روزګار وکړي خو چونکې دا اقدار دي او که نم دي او دا اقدار هم نه دي یو سړي ګیله وکړه نو دومره په بې شرمۍ باندې هغه ټریټ کول دومره سپک یې هغه ته ویل دا د دې خبرې ثبوت دی چې موږ سره احساس نشته چې ګنې موږ له دې خلکو ووټ راکړی ما له یو سړي ووټ نه هم دی راکړی او یو سړی دی هغه MPA دی MNA دی ناظم دی وزیر دی مشیر دی خو هغه له داسې بیوروکریټک قسم یعنی بیوروکریټک مطلب دا چې انتهایي هغه د برطانوي راج چې کوم دلته و که نه او د هغه آقا او د غلام سلوک چې کوم دی د آقا او د غلام رویه دا ډېره زیاته افسوسناکه ده. موږ بهرحال د دغه باباجي سره سلطان لالا سره خپل خواخوږۍ اظهار کوو او د هغه په درد او غم کې شریک یو دا زموږ ټولو شریک غم